حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ عنہ تا یمنی صحابیو یمن نے ہجرت کرو تلو مکی مکرمی تا او بچی او خزا او ټولی په مکه مکرمه کیو او دی راغ دین راغ مدینه منوره ته هجرت وکړو داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک په عام خلک په پویم نشي مکه مکرمه طرف ته نبی علیہ السلام د فتح اراده دا حاتب رضی الله عنه خبر شو چې خبر شو نو دی یو خزل خط ورکړ وی دا خط بواله او دا به د مکه مشرکانو ته نمونه وته وکړ پلان کې دا ورته او پاغي کې وته بالکل د پیغمبر علی السلام الویل او چې هغه در روان دي او په مکه باندې حمله کوي او ډیر ناشنا علیم ویلو علیم وی خو ګوري علیم دا څنګه دی ویلو کافرانو باندې د پیغمبر علی السلام ډیر مضبوط روب مچول او د سوی نبی علی السلام در روان دي او دومره لخکر دی وته چې لکه د شپې په شان شپه تک تورې ټول سرونه تک تور میدان تور در روان دی پکې سړی یریږي کنه خو مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې او ډېر صحابه دي داسې ملګري دي چې ګورې غي به ځان وجني او دا خبره به مني او قسم دی چې کدی یوازې درغې نو الله ورسره مدد کوي بس ما خبر کړی چې نبی علیہ السلام در روان دی باغی روب ور واچو یو ګونه هغه د اسلام ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیہ السلام را خبرې الله خبر کو چې خبرې کو درې صحابه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه هغه ته ویلار شه روزه خاق یا ولا قدا التبه یو تور خضر روان دا نمونه شکل هغه سره یو خط راو مارشا دا صحابه وسونو غلو چې ویز غلو دا خضر اعلان دی او وقت قضا کې اعلان دی چې کوم دی وته حضور پاک کوله یخرجی الکتاب خطر وباس او امام علی کتاب مازو خط نشته دی را واپس شو بیا یو بل ته وی چې خبره کوي خزه هغه د کنه چې موږ پیغمبر هم کوم نقشه خو دی په مغه چې خزه هغه د حضور پاک درو نو دې سره خط شته او دمکی ورکو دا څه لږی کې نه قصدنه بربندولا او دمکی ولا ورکولا وی یا به خطر او باسه او که خط نه او باسه نو جامع نه او باسه تلاشی ده کله چې پوه شو فلما رأت الجده چې کله پوه شو چې اوهو دا همانه پرې دی خطر نه غواړي نو احوت الى حجتها بخاری کې راځي هغه دا چل کړو چې دا کمسه په دې تارونو کې خط پټ کړي او خط د سرمنې په سرمن لیکل شوی کاغذ وا زمانه کې نو او بیا هغه کمسه شاته بڑا کې باندې دی بڑی ته ګوتې کړې کمسه ته راوست او کمسه اوس پر دوه خطه ته راوست خدیری لا ورکو بس د پیغمبر علیہ السلام ډیوټي دا قوا خطه راو چې خطه څنګه راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښتو په خطو کتابت خو نبی اسلام نه پوهېده دا وګوره ترجمان ورته وي کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی چا ته یې لیکلی دی د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان دی که دا خط رسېدلی مکې ته څومره نقصان به شوي د دنیا کافر به راغونډ شوي مقابل الله فتح ورکوله نبي علیه السلام نه خو مړي به پکې ډېر شوي خط ونه رسېد نبي علیه السلام حاتب ته وایي ما هذا یا حاتب دا څه دي دا دې څه کړي صحابه خو ورته غوسه شو د هغې ذهن کې خو دا وه چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ دا جاسوسي چې کوي دا خو داسې خو داسې کېدی بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې له تصور کړو دعني لأضرب عنقه الله رسول پرېږده دا سړی ما ته چې دا سټ دی ووایه انه قد خان الله ورسوله خدای او رسول سره ټګي وکړه د رسول راس پاش کول خو د خدای راس پاش کول دی پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشپه حکم یې کوي پرېږده او پرېږده مې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ته لږ صبر وکړه حاتب څه وایي وی صاحب اول زما ووایه بیا خو وایه څه دې کړي وی د الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي چا سره ښځې بچي دلته دي او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي څوک دغه نشي کړ او زه د باره راغلی ابن یمن نه
او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی، نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په مونږ حمله کوي او حاطب پکې دی، دین پکې دی، ها دې په مونږ حمله کوي او ښځې دې دلته مونږ نه بچي پولو ګرځي، نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږي. ته کښېنه ته خبره وه ها زنانه وه که نه بچې ما خو زنانه وه. نو هغه حضرت حاطب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وایي وی هلته کې خو زما ښځه ده بچي دي مال مې دی، زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو در سره یم او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چېرته دغه دی او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي ځکه قوم نشته زما قوم نشته. حضرت عمر بیا توره اوچته کړه، الله رسوله حکم کوه جاسوسي کړې ده دا ست دی وه ته مهرباني وکړه. هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه د الله رسوله پرې مې د چا ست دی. نبي علیه السلام څه فرمایي عمر ته یې عمر غلی شي صدقه د رښتیا ویلي دي خو چې عمر بار بار وایي او دا خبره ډېره عجیبه ده قابل غور. وی عمر ته نه خبر انه شهد بدرا دا حاطب بدر کې شریک شوی د بدر صحابي دی او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلي سم خوخی کوي ما بخلي. دا اکرامی امر دی اعزازی امر دی سم خوخی کوي ما بخلي ور بدرینو دا مقام صحابو چې به بدری لیده په صحابو کې دا به بس بدری او مقام لره. د بدر 314 صحابه کرام دي علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي جبريل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو ما تعدون اهل بدر فیکم الله رسول د بدریین او تاسو د نورو صحابو په منځ کې څه مقام دی نورو سره څه مقام دی. نبی علیه السلام من خيار المسلمین په ټولو کې من افضل المسلمین بهترین صحابه د بدر والا جبريل وتسوي وكذلك من شهد بدرا من الملائکه چې کمی فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې. بدر کې اسانه خبره 313 سپلې شلیدلې جامې شلیدلې د چا سپلې هم نه وي. قسم دې صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې زمونږ پیس توری شوی پیس توری نو مونږ به په خپو پټې تړلې داسې ژوند تېر شوی یا زه به راوایم کمیسونه د چا نشته بلکل نشته د چا سرې بلنګ دی د پرتوګ په ځای چا سپلی نشته او اته تورې دي اته تورې په بدن کې مخامخ زر تورې دي زر تورې دې خوا اته تورې دوه اسونه دي او د دشمن سره 200 اسونه دي دلته اویا اوښان دي دشمن سره 200 اوښان دي او دلته د کجورو ډانګونه دي خوا تورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل یا خدای دا خو وږي دا خو بربند دي دا خو تږي دي نو هلته یو سفر و اویش ورته یو سپاره دی یو جومات جوړ دی سفر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړو سره له دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ هغه څه ورته ویلي کېږي خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي تردد راځي په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي څه وایي حضور پاک یا الله ما چې دا کوم ملګري روستې دي خدایه اوږي دي الله نار دي نار الله تږي دي الله بربند دي ټول بربند دي بې سر و سامه الله ستا د کلمې د اعلا دپاره او د اوچتېدو دپاره دا ما راوستلي میدان یا خدایا که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان نو تر قیامته پورې به ستا نوم اخیستو والا څوک پاتې نه شي داسې نه شي کېدی چې دا د مړي وزرې جلدې پاتې شي اوس خبره ختمه شي الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اخیستو والا به څوک هم پاتې نه شي بیا خدایا
دا بربند دي اوږي دي تږي دي او ستا د دین دپاره راغلي دا دعا یې کول او د سر نه څادر مبارک لاندې کړی حضرت ابوبکر صدیق راغی څادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود حسبک یا رسول الله بس ځان نه کوه چې ونه کړی او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان نه کړه نور او چې څنګه راپاڅېده مخ یې رڼا کوله ابوبکر ته وایي وی خبر ښې وې نه وی الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر دا 314 سره به ګټه ورکوم باقي به تښتي دغه دې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابو د بدریین او چې کومې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیې کې شریک صلح حدیبیه کې هغې یو زبردست 1400 صحابه دي 1400 او په مکه ورځي د عثمان رضی الله عنه یې ولېږه ویې لاړ شه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره پروپیګنډه راغله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه خبره درو پروپیګنډه راغله نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست غټ کیکر و غټ سموره ورته وایي او صحابو ته یې څوک په ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل وایي ټول بهمون ته یو راځي بیعت کوي یو راځي بیعت کوي یو راځي لاس بلاس بیعت کوي اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ وی دا لاس د عثمان خپل لاس یادوي دا د عثمان او دا زما عثمان جمدي وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره خپل لاس د پیغام یو صحابي په عثمان څه تنقید غوندې وکړ وی دې بیعت الرضوان کې نو وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې او دا هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دا صحابه دي بیعت وشوي 1400 صحابو بیعت وکړو او اخره کې نبی علیه السلام صلح وکړه او صحابه صاحب په جوش کې راغلل چې الله رسول دا دې څه وکړل صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف اوس به سخت کال عمره نه کوي واپس پړي ساری بمدل تعالی لوي پرونه بدل تخرای واپس کړي اوهو خلق بسو او آینده کال برابر پوری بم پته کو کی بار باندې راو باسه او درې ورځې به تیراوي او که زمونږ نه څوک کافر درو تقلید مسلمان کو مونږ له به راکوي او که ستاسو نه څوک مسلمان نو تقلید نه به درکو ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد الله رسوله ته نبی برحق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویل چې عمره به کوو بلکل مې ویلو ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلي چې سخت کال به کوو وبکو که وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی وی عمره ما ته چې څه الله وي زه هغه کوم الله وی جوړه وکړو لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دی غصه دی صحابه غصه دي ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی ولې نه دی دا دین اسلام په حق دین نه دی ولې نه دی مونږ ته دا عمرې نو ویلي چې کوو به ویډیو کړ ولې واپس تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال بزو ومقه جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړي دیو جن علماء کرام لیکي چې حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادي و دا ډېر مضبوط نسبت دی د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادي وي دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه وي اورېدلې جوش کې دي صحابو ته سرونه خرای چا سر نه خیر څاروي حلال کې چا سرونه حلال د پریشان او نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی الله عنها حکیمه تلان پریشان وي الله رسول ولې خفه وي صحابه می خبره نه مني څه خبره صاحب وي تاسو ته سرونه خرای دې چې دوی نه دي وي صاحب دی پتا مدي چې دې فیصله کې به ترمیم شي او په مکه به ورشو د اته تر جهاد غشتلی او سی واپس کې نو داسې وکړه چې دې پتا مدي کستا مقصد دې واپس دی یو وي ورته خپل سر لا ولوخه چې صحابه ته ویلي بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده بیا به خبره خامخا مني چې څنګه نبي علیه السلام را بار راووت د خیمې نه نبي ته یې ویل راشه زما سر وخوره سر یې وخوره خپل څاروي حلال کړه چې صحابه وکتل ته اوس خبره مضبوطه ده بس فورا بیا هغې سرونه خیر او څاروي حلال
د دغه سور لسو سو صحابو متعلق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة اذا کوم خلقو د سره د دې اونې لاندې بیعت وکړه د دې ټولو نه زه خوشحاله یم دا جنتیان دي دې پاسه به نور رسول ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه صحابه ټول د منقبت دي خو درجې پکې شته لکه پیغمبرانو کې درجې شته لاندې درجې والا حضرت وحشي دی د خپل ځان آزادولو دپاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی هغه ټوټې ټوټې و د هغه غوښې داسې ټوټې پرتې وې لکه څارمن قربانۍ غوښه چې په څارمن پرتې او د پیغمبر علیه السلام تره دی سید شهدا دی چې ویې کتل حیران شو نبي علیه السلام خدایه ما خو دا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړي لکه د ما تر سره چې دي ظالمان زه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم چې دا غوښې مارغانو تښتئ او د قیامت پر ورځ د دا غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي خو که نه ښخوم بیا به خلک هم شهیدان نه ښخوي چې پیغمبر ځان نه وي ښخ کړی وحشي راغی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست غلام دی مرایې دی زوی قوم هم نشته لوی خاندان هم نشته او دا جرم هم کړی دی چې کېناست حضور پاک ته وی انت وحشیون وی ته وحشي وی انت قتلت حمزه حمزه تا وژلی دی خطرناک تپوس دی که داسې وي چې نه خو دروغ وکړي که وایي چې او دا خو ډېر قطع بېادبي ده انت قتلت حمزه حمزه تا وژلی دی او ته څه وایي قد يا الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك قد كان من الامر ما بلغك سيد تاته کوم خبر رسېدلی دی ټیک نور یو نه چې وی سب سره راغلی وی ایمان راوړم مسلمان وی ته دا طاقت لرلی چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد د دې لګم تا ته ګورم ما ته دغه خپل تر هغه غوښې ټوټې یادي غوښې ډېرې راته یادي تا ته ګورم نو مې خفه کېږي اسلام د قبول څخه ختم بالکل قبلېږي او دا طاقت لري وی اوسې وی ښځه اسلام د قبول شو د حمزه هغه هر څه درته معاف شو هر څه معاف زه جهاد هم تکړه سړی وي دی لاړم توری واغېسته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه